السلام علیکم. زه فضل مومن او تاسو ګورئ تپه مومن ټي وي. نن مونږ سره چې کوم ټاپک دی هغه دی د خلیل مومن، تپه خلیل او تپه مومن. په دې باندې خبرې کوو. اکثر زمونږ د تپه مومندو ځینې خلک ځان ته خلیل مومن وایي. چرته هم چې پوښتنه شوې ده کوم قوم یې وایي خلیل مومن، حالانکه خلیل ځان له یو قوم دی، مومن ځان له قوم دی. څنګه چې دا په لویه کې وریاخیل دي، خلیل مومن داودزی دغه درې وروڼه دي او د درې وروڼو چې کوم د دې پېښور کوم مضافاتو کې کومه رقبه ده او هغه د دوی په نوم باندې ده. لکه زه به داسې ووایم چې کوهاټ روډ چې کوم د بالاماڼۍ چونګي نه یا د بالاماڼۍ د چوک نه د مومندو د تپې آغاز کیږي، یا به داسې ووایو چې کوټله محسن خان دا د تپه مومندو ړومبی کلی دی. نو بیا په کوهاټ روډ باندې تاسو که ځئ نو لیفټ رایټ ته چې څومره دا کلي راځي ان تر دره دمخیل پورې، نو دا ټول تپه مومن دي. انې کوټله محسن خان، ارباب لنډی او ازرخانه، بادر کلی، سوړیزي، مسیزي، کګواله، احمد خیل، بازی خیل، شاب خیل، سلیمان خیل، ماشو خیل، شیخان، ماشو ګګر، پډبیر، ټیلبند، مریمزی، متنی، عدیزی او شرکیرا وغیرہ. نو د دوی اخیری بونډري یا خو په سپینه تاڼه باندې دغلته ختمیږي ادم خیلو سره، یا د اسنخیل ډیویژن چې کوم رقبه ده نو په دې باندې د مومندو دا تپه ختمیږي. د زاخیلو کلی رانه پکې یرو، ازاخیل، یوسف خیل، دا کلی ټول چې کوم دي دا په مومندو کې شامل دي. دغسې ماشو سره خوا کې یا ماشو خیلو سره خوا کې مسریزي دي ارنه یرو. نو دا کلی چې کوم دي دا ټول د دې ته تپه مومن وایي. او په دې کوهاټ روډ لیفټ رایټ دا داسې پراته دي. رایټ باندې ښي لاس ته دا د ادم خیلو نه د اکا خیلو میرې سره، انې د اکا خیلو چې کوم برید دی نو دا د مومندو دا تپه دوی سره په بونډرۍ باندې دا پرته ده. اوس خلیل دی. نو د خلیلو مونږ د باړه روډ باندې ځو، مطلب دا دی چې د نودیا چې کوم دی نو دا هم د خلیلو علاقه ده. نو مونږ په باړه روډ باندې ځو، کوزه پیشتخره، نوتیا، کوزه پیشتخره، بره پیشتخره، سربن وغیره. دخوا د اخون محمد، لنډي اخون محمد، دا ټول چې کوم دی نو دا باړې باندې ټچ دي. نو دغه زبانه خلیل اختتام دی. بیا که په خیبر روډ باندې مونږ ځو، نو په خیبر روډ باندې داسې به وایو چې د خلیلو زیاته رقبه چې کومه ده، مونږ که د خیبر بازار نه یا د ریډیو پاکستان نه د خلیلو رقبه دا مونږ شمارو، دا ټوله مو دا څومره د سرکاري ودانۍ پکې دي، دا تاسو دا کچری ګورئ او که دا کوم نور د آی جی بنګله دا یا نور څومره دي، دا داسې ایرپورټ ګورئ یا نور د ایرفورس څومره دغلته یا مال روډ باندې دا څومره چې دي دا د خلیلو ځمکه وه. خو اوس که مونږ د خلیلو لومبی کلی ګورو نو د کوز تاکال نه دیز نه د خلیلو کلی شروع کیږي. په خیبر روډ باندې بیا ځه د خلیلو دا کلی لکه کوز تاکال، بر تاکال، بېدې خوا سپینه وړی او اچینې شو او ریګې شو، پلوسی شوه او نور داسې ډیر کلی. نو دا په دې خیبر روډ باندې به تر کارخانو پورې انې کارخانې ټچ کوي. دغه باندې خلیل اینډ شي. بل د خلیلو بیا روډ چې کوم دی ورسک روډ، مونږ که په ورسک روډ باندې ځو نو تر هغه دغه پورې تر مولاګورو پورې داسې د خلیلو دا رقبه په لیفټ سایډ باندې دا پرته ده. نو دغه خو د خلیلو تقریبا څه اویا دوه اویا کلي دي ټول. نو خبره مې د تپه مومندو کوله. زه به درته بیا د داودزو رقبه مخیمه. نو د داودزو مونږ که داسې ووایو چې د اشنغرۍ دروازې نه یا د باچا خان چوک نه په 400 روډ باندې لیفټ رایټ ته چې څومره دا کلي پراته دي نو دا ټول د داودزو کلي دي تر هغه سر دریابه پورې. مونږ خبره کوو په تپه مومن باندې. زه د خپلو خلکو د مومندو د دې ته وایم که تاسو نه چرته هم پوښتنه کیږي چې تاسو کم قوم یې نو مومن، که وی خامخا تاسو نه بیا بله پوښتنه کوي کم مومن نو بیا به وایي
خلیل مومن. نو بس دا غینه به دا اندازه وشي چې دا د پیښور د تپې د دې تپې دي. دا مونږ خلیل ځان سره ځکه وایو چې دې نه زمونږ دا پہچان کیږي چې دا د پیښور چې کوم پیښور کې چې کومه د خلیل د مومندو تپه پرته ده، نو دا د دې تپې اوسېدونکي دي. الان کې خلیل مومند دا یو نوم نه دی، دا دوه جدا نومونه دي. خو کته تنه اکثر دا کومه چې زمونږ د پیښور د تپه مومندو نه اکثر دوه سوالونه کیږي. کته نه دا سوال وشي پوښتنه وشي چې ته کوم کوم او ته ورته وایي چې زه خلیل مومن، نو بیا به د هغوی بله پوښتنه ضروري ده چې خلیل یې که مومن، یعنې خلیل جدا دی مومن جدا دی، نو بیا به ته ورته وایي چې زه مومن. نو پته به ولګي چې دا د دې تپه مومن اوسېدونکی دی. یو زمونږ وروڼه چې کوم دی هغې ته بر مومن وایي، هغه مومن دا کوز د پیښور مومن په ننګرهار کې چې کوم مومن دره ده، څومره مومن چې دي او هر چېرته پراته دي دا ټول د یو نیکه اولاد دی. چونکې د یو بل نه دومره لرې شوي دي چې هغه لهجو کې هم فرق راغلی، خپلو کې راشه درشه هیڅ شی نشته دی، یو هر څه ختم دي، خو بیا هم د یو نیکه اولاد دی. نو نن زما دغه موضوع صرف هم په دې باندې وه چې زما د مومندو د تپې د ځوانانو ته خاص کر د ینګ کول ته دا پته ولګي چې موږ څوک یو، مونږ خلیل یو که مونږ مومن یو یا مونږ خلیل مومن یو. نو په دې مې دا خبره کوله چې مونږ صرف مومن یو، خلیل ځان لدی مومن ځان لدی، خو دا مونږ صرف د پہچان دپاره د پیژنګلو دپاره ځان سره خلیل تړو. تاسو څه پوښتنې څه غوښتنې نور په دې موضوع باندې زما زه یو کتاب لیکم او د تپه مومندو په هغې کې به مونږ دا ګورو چې مونږ څوک یو. څنګه چې بر مومندو ته دا دغه دی چې دا علیمزی دی، دا بایزی دی، خوایزی دی، ترکزی دی، خو زمونږ کوزو مومندو ته دا کته د نه پوښتنه وکړې کم قوم کم خیل قبیله دی کم هېڅ پته ورته نه لګي چې مونږ څه یو. مونږ آیا د مومند بابا په کوم اولاد کې یو؟ اوس رحمان بابا په خپل هم ځان ته ویلي او نورو شاعرانو هم ویلي دي چې هغه دویزی دی. اوس بیا ګورو چې دویزی د رحمان بابا د مومندو په کوم اولاد کې دي، بډبیره د مومند په کوم اولاد کې ده، د مایار زمونږ د مومند بابا یو زوی مایار د هغه په اولاد کې ده، د یعقوب په اولاد کې ده. هغه څوک وایي 9 زامنو، یو تاریخ وایي 9 بل وایي 11، دغسې مختلف. په دې باندې هم زما کار روان دی او په دې باندې به وخت په وخت مونږ د خپل خبرې هم تاسو سره شریکو. نو لکه اوس ماشوګګر یو لوی تاریخ لري او زیات کلی چې کوم دی دا د ماشوګګر نه وتی دي، ځکه د ادیزو خبره کوم دا هم د ماشو نه تللی دي. د ماشو دا رقبه د دې ماشو نه واخله، ځکه د بډبیرې د تاڼۍ سره مخامخ ته ودرېږه او په پورې د علي خیلو یا کلا خیلو غر ته وګورې، نو تر دغه ځای پورې دا د ماشو رقبه وه. بیا داسې زه که د جي ټي روډ طرف ته وګورم نو تر پبو پورې د ماشو دا رقبه. په پبو کې چې کوم بابا پروت دی، کوم چې د پبو بابا ورته وایي، دا هم د ماشو دی. په پبو کې هم یو کلی دی خدریزي یا خدریزي، دا هم د ماشو ملکانو د ماشو نه تلي، دغلته دغه کلی هم د ماشو دی. یعنې مطلب دا دی چې د مومندو دا رقبه دا دغه د علي خیلو، د کلا خیلو، د دم خیلو، د غر، دا د مومندو دغه رقبه او په دې طرف باندې تر پبو پورې. هسې خو زمونږ تاریخ دا وایي چې تر نظامپور تر اټکه پورې دغه، خو بیا وروستو چې کله اکبر بادشاه دغلته دا پل جوړ کو، دا کلا یې جوړه کړه او بیا د کشتو پل یې جوړ کو، نو دې خوا چې کوم د مومندو کلي و علاقې وې دا ټولې په قبضه کې واخیستې. به هر حال اخو لویه موضوع ده، په هغې باندې بیا خبرې کوو، خو ما صرف د دې تپه مومندو دا پېژندګلو تاسو سره کوله چې تاسو مومند یې. خلیل مومن که تاسو ځان سره وایه نو دا به صرف د خلیل چې ځان سره وایه نو دا صرف د پېژندګلو لپاره چې د دې نه زمونږ دا شناخت کېږي چې د پیښور د تپې د مومندو چې کومه تپه ده مونږ د دې ځای اوسېدونکي یو. خلیل ځان له یو لوی قوم دی. ما درته د هغې د رقبې یا د کلو دغه تاسو ته وښوله، خو فی الحال به صرف په دې ځای باندې بس کو او باقي که تاسو څه پوښتنې نو په کامنټس کې وکړئ. که زما دا ویډیو تاسو خوښه شوي نو دا تاسو لایک کړئ، ملګرو سره شیر کړئ او خاص کر د تپه مومندو چې څومره ملګري دي دې سره شیر کړئ او دا چینل د سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. د الله په امان.